السلام علیکم ملګرو چې څوک هم په کور کې سپي ساتئ که نه نو زما دا ویډیو پیغام ضرور وګورئ که نه ځکه چې په دې کې ډېر زیات غټ عبرت دی زموږ دپاره چې سپی په کور کې ساتل جایز دي او که نه دي. ملګرو یو ځلې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی نو د وحی وخت راغی که نه حضرت جبرائیل علیه السلام راته د هغه چې کوم ټیم و په هغه ولې وحی راوړه وحی پرې کېده ملګرو. د هغه نه پس چې دی حضرت جبرائیل علیه السلام چې دی نو د هغه ټیم نه ډېر لیټ شو که نه او محمد وسلم چې دی په تمه ده چې اوس به راځي حضرت جبرائیل علیه السلام وحی به راوړي ملګرو. د هغه نه پس چې دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګوري که نه چې د هغه د کټ لاندې چې دی نو یو کوتری چې دی نو هغه پروت دی. چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی نو کوتری بهر کو که نه د هغه نه پس چې دی نو حضرت جبرائیل علیه السلام راغی. چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام راغی که نه ملګرو نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې حضرت جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې ته ولې دومره ناوخته کو. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته ویل که نه ویل ما ځکه دومره ناوخته کو چې ستا په کور کې سپی و که نه ستا د کټ لاندې سپی پروت و ځکه ما ناوخته کړو. چې کله وایي په کور کې سپی وي که نه نو وایي هغه کور ته فرشتې نه داخلېږي وایي هغه کور ته موږ نه درځو ملګرو. حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل که نه ویل چې په کوم کور کې سپی نو فرشتې هغه کور ته نه داخلېږو ملګرو. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ که نه چې په کوم کور کې هم سپی که نه چې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته نه داخلېدو زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کور ته ځکه چې هغه د دواړو جهانو سردار دی ملګرو چې د هغه کور ته نه داخلېدو صرف چې په هغه کور کې یو کوتری و وړوکی. نو ملګرو موږ ټول له پکار ده که نه چې چا په کور کې سپی که نه نو هغه کور ته چې دی نو هغه ته فرشتې نه داخلېږي. ورایښه دا واقعه چې ده نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ده نو په هغه په وحي په وخت کې شوی ملګرو چې هغه جبرائیل علیه السلام لیټ شوی و که نه چې هغه چې و نصیب د دې وجې نه چې د هغه په کور کې کوتری و د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کور کې او د هغه نه چې ده نو حضرت جبرائیل علیه السلام چې دی نو لیټ شوی و. نو ملګرو موږ ټول له پکار ده که نه چې موږ دا کوتري چې نو دا سپی چې دی دا په کورونو کې نه ساتو. نن سبا خو ختم شو هم دی خو بعضې نیم خلک چې دی نو هغه په کور کې ساتي هغه کور ته فرشتې نه داخلېږي چې په کوم کور کې دا سپي وي او په کوم کور کې دا سپي وي نو په هغه کور ته فرشتې نه داخلېږي. زما دا ویډیو پیغام د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ.